ما سره لیست دی، نو په نوبت باندې به ملګري پوښتنه کوي. لومړی رحمان بندری اخلو د وایس اف امریکا ډیوه نه، خبریال دی او دی پوښتنه لري. بندری صاحب تاسې. ننګیال صاحب ښې چارې، سلامونه ستړي مه شئ. منظر پښتین صاحب تاسو ته هم سلام، په خیرالۍ او ښې چارې وایم. زه دوه پوښتنې لرم. یوه نړیوال سنګر سره تړلې ده، دوه برخو کې ده، او بله د افغانستان سره تړلې ده. که ستاسو اجازه وي ننګیال صاحب، زه به دواړه پوښتنې په یو ځای وکړم. ماته احساس مهرباني دی چې بندری، ډېر مهرباني. ملګري پوښتنې کول غواړي. او منظور پښتین صاحب د تمه وه چې ستاسو دا دومره لویه جرګه او ټول ملت یو ځای کېدل، چې هغه مذهبي ګوندونه هم دي، قوم پرست ګوندونه هم دي، ټولنیز فعالان او مبارزین هم دي، ستاسو په بلنه باندې لبیک وویلو، بیا راغلل، بیا جرګه مو وکړه، کامیابه پریکړې مو وکړې شریکې. نو خلکو دا تمه کوله، ما دلته لیدل چې په ګلوبل ډګر باندې، نړیوال سنګر باندې هم، که هغه یورپ دی، که هغه امریکا ده، کاناډا ده، یا نور علاقې دي کې زرګونو خلک دې ته په تمه وو او کتل یې څارل یې دلته کې د ملګرو ننګیال صاحب دی او نورو څلېرې ساعته سپیسونه هم کول، په زرګونو خلک پکې شریک وو، بحثونه وو، تمې وې، توقعات وو. نو یو پکې دا وه منظر پښتین صاحب چې باید د دغه سیمه کې د پاکستان چې کوم تاسو رپورټ وړاندې کړ، سټیټسټیک مو وړاندې کړل، ډیټا یا ورته فیکټس اینډ فیګرز وایي، په هغې کې د پښتنو اټراسټیز، ظلمونه سره شوي دي، کورونه او کاروبارونه یې برباد شوي دي، د پاکستان نغوښتنې وې. نو په دې کې خو امریکا هم شریکه وه، امریکا پاکستان ته پیسې هم ورکولې. اوس هم وایي چې په دغه سیمه کې د پاکستان مفادات چې دي، امریکا به دې تحفظ کوي. نو امریکې نه ولې د غوښتنه ونه شوه چې تاسو په دې جګړه کې شراکت دار یې، خو خبر یې چې وژل کېږي څوک، ګټه او تاوان یې چاته رسي، او دا جګړه کې تاسو مرسته کوئ، نو په دې سیمه کې د پښتنو د بربادۍ ذموار تاسو هم یې، دا ظلم او جبر کې تاسو هم فریق وئ. دا ولې په پریکړو کې نه وه یا غوښتنو کې نه وه؟ دې سره تړلې دویمه برخه کې چین دی. چین وزیر اعظم نن هم د شنګای همکارۍ کانفرنس لپاره پاکستان ته درغلی دی. 40 اربه ډالر سره همکاري کړې ده. د پښتنو ونډه د چین په دغه پروجیکټ کې تاسو په دې پریکړو کې ولې شامل نه کړه؟ دا مو نظر انداز کړه. دا یو پوښتنه وه دوه نړیوال سنګرونو باندې. بله پوښتنه د افغانستان سره تړلې زه کوم، که تاسو خفه کېږئ نه، ستاسو لهجه چې کومه پریکړې دي هغه ډېره سکوټه ده او نیغه ده او واضحه ده، او پخوا هم تاسو چې کله ما اورېدلې یا مې سره مرکې کړې دي، خبره ډېره صفا کوئ. خو د طالبان چې په افغانستان کې پخواني یاغیان واکمن شوي دي، هغو ته لهجه ستاسو داسې معلومیږي، احساس کوي دلته ملګري چې دا معذرت خانه ده، یعنې د هغو نه ډیمانډ او سکوټه مطالبه نه ده شوې چې دا سقوط چې شوی دی، افغانان په دې ناخوشحاله دي. یوازې د جنکو خبره مو وکړله. نو دا معذرت خانه لهجه ولې وه؟ او دې سره تړلې اخري پوښتنه، دوه پوښتنې به شي وبخئ. منظور پښتین صاحب، تاسو جرګې ته سپارښتنه کړې وه چې د ډیورنډ کرښه تاسو نه منئ، خو چې کله پریکړې راغلې او کله ستاسو اعلاننامه راغله، په کې بیا هغه شان خبره نه وه. زه پوهېږم چې دا له ټولو شریکه فیصله وه، خو آیا دې کې چا بیا مخالفت وکړه؟ که ولې داسې بدله شوه چې یوازې تاسو د 1893 نه 2010 پورې هغه صورتحال بحالول غواړئ، په ډیورنډ باندې پاسپورټ او د ویزې مخالفت وکړه؟ نو که خفه کېږئ نه، دغه دواړه پوښتنې ننګیال صاحب، منظور پښتین صاحب که ځواب راکړي ډېره مهرباني. درې پوښتنې شوې ستاسې، درې واړه پوښتنې ته به مشر تاسې که پښتین صاحب نوټې کړي وي، مهرباني. تر ټولو اول خبره چې دا زمونږ د تحریک پریکړې نه وې، دا د ټولو شریکې پریکړې وې. ځکه په دې کې یعنی دا داسې وشول، که تاسو چې کله ما خپل سپارښتنې کولې د تحریک لاړخه، پاکې واضح د امریکې ذکر و، پاکې واضح د امریکې په دې خاوره د مفاداتو ذکر و، پاکې تر دې حده پورې وضاحت و چې حتی کې د اسامه هم یو باناوه کې چیرې د اسامه په سر پوره ملک ورانول جایز وای، نو هغه په بټاباد کې وو، نو بیا دلته ولې د سنشروخ کچیرې یو وړوکی اپریشن یې جواز وو، نو دوی د توره بوره معلومه وه، نو یې ټول افغانستان ولې بمبار کولو؟ زموږ هغه الفاظ اوس هم واضح دي. زمونږ د تحریک لاړخه په هر ځای کې ډېر په وضاحت سره، ډېر په فصاحت سره دا خبره شوې ده
چې لکه څنګه چې پاکستان مقتدر حلقات دهشتګرده ده، په دهشتګردي کې ملوثه ده، داسې امریکا برابره په دهشتګردي کې ملوثه ده او دهشتګردي کوي او کړې ده. داسې د دنیا نور قوتونه چې ځانونو ته د انساني حقوقو او هر څه وایي، دا ټول عمر دوی انسانان وژلي دي او وژلي. د دې مونږ په خپل سفارښتنه کې په اول تفصیل کې هم دا خبره کړې وه چې د دنیا یو هیواد هم خپل وګړي نه وژني، خو د نورو هیوادونو خلک وژني. په هغه کې مو د امریکې ذکر کړی و چې دلته څومره بربادي شوي دي، په هغه کې د دوی لاس و. د چین په حواله سره هم زمونږ وضاحت و چې او زمونږ ټوټل بیانیه د 2 میاشتو نه مسلسل د هغې متعلق را روانه وه. خو چې کله شریکه خبره راغله، په هغو کې دوی دا ټولو په شریکه بیا دا خوښه کړه چې موږ به په تفصیلاتو کې چې کله تفصیلي اعلامیه جاري کوو، هلته به د کل ذکر وکړو. خو اوس فعلال دا ده چې دلته زه ټیکس چې کوم دی، زه ټیکس و امریکا ته نه ورکوم، زما نه ټیکس پاکستان اخلي. دا که پاکستان چې غلطه پالیسی نه جوړولای، نو امریکا او چین دلته نشول راتلی. خو دا د دغې ملک واکدار ورسره خوښه ده، د دغې ملک د واکدار ورسره جوړه ده، هغه پې پیسې اخلي، هغه پې ډالر اخلي. او په دنیا کې ډایرکټ چې زه جواز لرم چې دی یعنې څوک ډایرکټ دعوا کولی شم، ډایرکټ دعوا زما په ده. زه په هر شي کې ډایرکټ دعوا په دې ریاست لرم، که دا ریاست د بل ملګرتیا نه وکړي، که دا ریاست په ما پسې جنګونه نه راوړي، نو د دنیا یو جهان یې هم نشي راوړلی. که ډایرکټ چېرې په موږ باندې یعنې دا ټولې بربادۍ ډایرکټ هغو بمبارونه کړي وای، یا چین کړي وای، یا امریکې کړي وای، یا اپریشن هغو کړی وای، یا وسایل ډایرکټ هغو لوټلی، بیا به کېدای شي ډایرکټ دعوا وای. خو چونکې دا ډایرکټ نه انډایرکټ دی، لہذا دا په جزئیاتو کې بیا ټوله دنیا ته خواست په شکل کې یا ټوله دنیا ته خبرداري په شکل کې به دا ویل کېږي. دومه پوښتنه دومره د طالبانو په اړه وه چې ستاسې لهجه ډېره طالبانو په عقله باندې چې ما کله خبره کوله، نو هلته ما یوازې د جینکو تعلیم نه په خپل سفارښتنو تقریر کې دا هم ویل چې هلته د یو داسې جرګه وشي چې په هغه کې پخواني او اوسني ټول موجود وي، د بر وطن دی د افغانستان دی یو حل راووځي په سیاسي توګه باندې چې هیڅ اختلاف نه وشي او دا ملت په یو ځای باندې ژوند ولري. دا مونږ ویلي وو. خو البته چې کله د ټولو شریکه خبره راتلله، په هغه کې بیا ما اول هم په خپلو خبره کې وویل چې څه د چا چې ډېر تیز موقف و هغه لږ ورته راکم شول، چې چا بیخي کم و هغه لږ رازیات شول. نو داسې یو د منځ لار راووتله چې په هغه کې ټول په شریکه باندې د پرمختګ یعنی یو طرز خپل شي. نو خامخا محدودیتونه چې کله اشتراک کیږي، چې کله ټول په شریکه ځي، خو بیا به د ټولو لږ یو نیم خبره هم په هغه کې منل کیږي، خو بیا به کیږي که تر دې حده پورې چې دا خاوره ته د وطن ته نقصان نه وي. ځینې چې یو ځل مزل روان شي، بیا وخت په وخت کېدلی شي چې نورې خبرې ور ایډ شي، ور داخلي شي. خو اوس خو د مزل بیخي اول قدم وو. که چیرې په اول قدم باندې ډایرکټ دغه د یو یعنی دغه شکار شوی وای، داسې حالات جوړ شوي وای چې یا خدای مکه یو بل د کمپونونه سره وتلی چې نه زه نه منم، هغه وایي زه دا نه منم. نو د دغې پر ځای بیا دا ډېره ښه وه چې یو شریکه اعلامیه د ټولو دومره راغله چې په هغې باندې ټول اګري وو. د دوی دریمه پوښتنه د ډیورنډ کرښې په اړه وه چې تاسې ټیک شو. هغه ما بیا هم واضحه کړله چې زموږ خپله سپارښتنه هغه وه، خو چې بیا ټولو سره شریک کېناستلو، بیا په هغه نه پس که څه هم اول خو چې تر دې مخه موږ څومره هم غا کړي دي جرګې، په هغه کې خطه کې د ډیورنډ لاین ګیټونو په حواله سره دا موقف هم نه راتللو. خو دې ځل دا وه چې زموږ هغه موقف سخت و، نو هغه نیمته چې سره راتللو، نو بیا دغه ځای ته سره راغلو چې په دې باندې کوم ګیټونه دي هغه د پیرنګي په دور کې چې کوم طرز باندې دلته خلکو ته د تګ راتګ د کاروبار
اجازه وه هغه به بیرته بحاله کیږي او که نه بحاله کیږي نو موږ به په پوره قوت سره د دوی هلته چې څومره د کسټم یا د پیسې د ګمرک اخیستلو دفترونه دي موږ به بیا د هغې مخه ونسو چې دوی هم په دې خاوره او کاروبار ته روډ نه بندوو خو د دوی کاروبار په دې حواله سره چې څومره دی د هغې بندولو هڅې به کوو. نو د پیرنګي په وخت کې دلته افغان تار هم نه و، د افغان تار مخالفت هم پکې واضح دی. چې څومره هم د هغې وخت رولز دي په هغه نه پس چې نوي کوم غږ شوي دي، نوي چې څومره لارې بندې دي، څومره څه بند شوي دي، هغه به ټول د جرګې په فیصله کې دې ته د ډیورنډ کرښه ویل شوې ده، لاین، د ډیورنډ لاین. او دا هم اول ځل شوي دي د کوز وطن په جرګو کې. ډیورنډ لاین ورته ویل شوی دی، دا کوم رسمي بارډر نه. ښه پوښتنو ته راځو. لاندې موږ سره ملګري په تمه دي، صفي دلاور اخلو. صفي دلاور صاحب ستړي مه شئ، تاسو خپله پوښتنه وکړئ. سلامونه او نیکې هیلې. مننه ننګیال صاحب، تاسو او ستاسو محترم کور څخه ډیره مننه چې په دې ورځو کې هر لحظه اپډیټ ساتلی یو. او ټولو ګډونوالو ته سلامونه وایم، خاصه ستړي مه شئ او سلام علیکم. ستړي مشر پښتین صاحب ته وایو او همدا ورته وایي چې خدای دې ستړی مه کړه. له ډېرو تبصرو او له دوه مواردو نه چې تېر شو د پښتین صاحب د مبارزو، فقط د اشنا صاحب هغه یوه لنډه جمله به ورته ووایي چې هغه پرون ویلي وو چې موږ اوس نوي د ولسمشر په تعریف باندې پوه شو. مشره پښتنو به له ډېر وخته یو مشر پیدا کړی دی، هیلې در پورې تړلې دي، هیله ده چې دا هیلې دغسې پیاوړې وساتې. زما پوښتنه البته مطرح هم شوله، خو زه بیا هم لیک تمرکز پرې باندې وکړم، ځکه مسلک له لحاظ نه مې ما دغه مواد د قرارداد چې وو دا مې یو په یو له ځان سره شپاړل او کتل مې. فقط له مشر نه پوښتنه دا ده چې د ناحویه د تحریر د دې موادو د چا په لاس کې وه او چا پکې ډېر زیات نقش لوبولی دی، ځکه چې دا درېیمه ماده چې تاسو هم هغه اعلان کړه د ډیورنډ لاین په هکله باندې، ګرچه ستاسو دریځ خو ټولو افغانانو ته ډېر واضح دی او تاسو همیشه ویل دي چې دا لاین د یو وجود یوه ټوټه له هغه نه جلا کوي او هغه موږ ته معلومه ده او ټول پرې باندې پوهېږو. خو په دغه قرارداد کې یا د پرېکړه لیک کې دا مورد د 1893 کال یادونه آیا په شعوري توګه باندې شوې ده، ځکه چې دا خو تاریخي اسناد دي او دا پاتې کېږي او زموږ ټولو هیله همدا وه لکه څنګه چې ستاسو همیشه دریځ ولو او هیله ده چې ستاسو دا دریځ وي همیشه لپاره همدغسې پاتې شي چې په هېڅ نوع اسنادو کې دا لاین ذکر نه شي. نو د ښه پرېکړه به داسې شوې وای چې 2010 کال مخکې یاد شوي وای د قانوني تګ راتګ لپاره، خو د 1893 کال یادونه او ذکر دا تاسو ته یو په اصطلاح په مرموزه توګه باندې د یو مورد سوء استفاده نه ښکارېږي. زه به خپل نور تفسیري وروسته ته پرېږدم، که بیا وخت وکړي به بحث وکړو، نور به ملګرو دوستانو ته وخت. ډېره مننه دلاور صاحب. پښتین صاحب که تاسې څه اضافه کول غواړئ مهرباني. زه دومره وایم چې دا د تګ راتګ اصول یاد شوي دي. نو د تګ راتګ اصول لپاره حواله خو به قانونا چې دلته قوانین دي په هغه کې هم دغه شان کېدلی شوله چې کوم د تګ راتګ اصول دي، قوانین دي، نو د هغې خو دغه حواله کېدلی شوله. دا خو تاریخي خبره نه وه، دا د تګ راتګ خبره وه چې تګ راتګ دی. یعنې نو په تګ راتګ باندې یوازې یوه حواله ورکړې شوې ده چې دا معنا څنګه پخوا دلته دا د لر و بر په منځ کې د تګ راتګ او د کاروبار دا یو طرز و هغه د بحال شي. دلته زمونږ چې کوم اعداد و شمار دي، زمونږ کوم یعنی یو شمیره مو راټوله کړې ده، زما سره اوس مخامخ پرته نه ده، خو په لکونو انسانان یوازې خالي د لر وطن د دوی د دې قوانینو د لاسه داسې بېروزګاره شوي دي چې په هغه کې د خودکشي کیسونه شته دی چې ځانونه یې مړه کړي دي. او یو کیس خو داسې دی چې هم په چمن باندې
د دې لپاره احتجاج کیږي چې دا ګیټ دا ظلم مه راسره کله پاسپورټ او دا کارډ والا. نو هغه چې څو ورځې دا لاره بنده د نور په کور کې د خوراک څه پاتې نه و، هلته یې ځان وژنه وکړله. نو دا ویم چې دا ډیر زیات تکلیف سره ولسونه مخامخ کړي دي، هم یې د بر وطن هم یې د لر وطن. او بیا دا خلک چې څومره هم د دې ځای نه بېروزګاره شو، دا لاړل په کراچۍ کې او په پنجاب کې ریډې ولګولې او هره ورځ هلته د وهلو سره، هلته د شهید کولو سره، هلته د ویشتلو سره، زخمي کېدلو سره، دې سره دوی بیا ډېر زیات مخامخ شول. او اوس هم کوشش کیږي چې لږ څه پاتې دي چې هغه هم د دې سره مخ کړي. چې کله د بر وطن د افغانستان کویله د پنجاب و فیکټرو ته ضرورت لرلو، نو او کاروبار یې یعنی اغځای ته یې هغه پراډکټ رسېدل، نو دا غلام خان یې مکمل ورته اعلان که چې دا به خلاص وي. یوه ورځ نه بندېدو، خو اعلان یې څنګه کو؟ ته دا ظلم خو ګوره، د امدورف دپاره یې بند که، یوازې یې د کویلې دپاره خلاص که. نو چې خپله ګټې وي بیا خو دوی دا خلاصوي، خو د اولسونو دپاره یې د دې نه یعنې یو قهر جوړ کړی دی. دلته هم د ایران سره کاروبار کیږي، هم د هندوستان سره کیږي، هم د چین سره کیږي. د هندوستان او د ایران سره هم چې کوم د ایزمنټ رایټ دی هغه بحال دی، په هغې شان دی لکه پخوا چې و. یوازې د بر وطن سره چې کوم دلته ګیټونه وو په هغه کې ډیر داسې دي چې هغه خو مکمل بند شوي دي. د دیر چې کوم ګیټونه وو دلته د باجوړ او مومند کې چې کوم ګورسړي نه واپاس وو، بیا داسې راځه په د خیبر کې یو دوه وو د ترخم نه علاوه، بیا په سویلي وزیرستان کې ورسک چې کوم وو، په نارت وزیرستان کې دخوا د مداخلو چې کومې سیمې په دې کې یو ګیټ وو، بیا داسې ځا تر چمن پره اکثر خو بیخي بند شوي دي. نو دا چې څه خلاص هم دي دا په دومره سختو شرایطو دي چې کاروبار خو بیخي نشي څوک کولی، عام تګ راتګ دا ممکن نه دی. نجیب وروره، دلته د وطن په خپل منځ کې رښتې دي، د ټول وطن په خپل منځ کې رښتې نه، بلکې یعنې زه درته وایم اوس زموږ پورا کابل خیل وزیر قبیله ده، هغه بر وطن کې هم خپل ځمکې او خپل کورونه لري، هم یې په لر کې لري، مسعود دی، لر کې هم دی، بر کې هم دی، شینواری دی، مومند دی، صافي دی. یا قبیله خو راته وښیه چې هغه په خپل منځ کې رښتې نه لري. دلته یعنې هسې موږ سره ناست و، پرون خبره مو کړې ناصر کوکي خیل سره، هغه بل بر وطن کې زموږ هم خپله ځمکه شته دی، دلته هم شته، اوس هغه نشي تللی. مسله دا ده چې یو ملت داسې نه دی تقسیم شوی، یو ملت باندې بندیز داسې نه دی لګېدلی چې دوی دواړو اړخونو ته یعنې غن لري، رښتې نه لري، ځایونه نه لري، کاروبارونه نه لري. د بر وطن اولسونه دلته کاروبار روزګار او کورونه لري، د دلته خلک یې هلته لري. نو په دې حالاتو کې دا د ورځې په بنیاد باندې داسې شوي دي چې مور یې هلته مړه ده پرته ده او په هغې نه دېخوا کلی دی، په هغه کې ماشومان بچیان هغه ژاړي او دوی یې نه ور پرېږدي. او دغه د هغې ځای کې چې مور خښوي د یو غره نه دوی د غره نه ګوري چې څنګه مې مور خښوي. دا په انګور اډه باندې اوس څو میاشتې مخکې یو واقعه ده. دا ډېره دردناکه واقعي کېږي په دې منځ کې چې دا ټول سره بند کې درشه. زمونږ یو ملګری دی، هغه کور دی، بیا یې پټی دی، 5 پټي دي، په 5 کې دننه چې دا تار یې تیر که، نو تار چې کوم دی هم یو پټی دېخوا راغی، پټي موږ دغه کرونده چې کوو دغه یو حدود چې اوس 4 هغې خواته راغله، نو ده به خندل وي چې اوس به زه د 4 دپاره پاسپورټ جوړوم ویزا چې هغه پاڼه کوم په هغه باندې کرونده کوم. لکه دا خو ایزمنټ رایټ دی ته وایي چې ټچ څومره علاقې دي هغه هغې خوا دېخوا دغو ته یعنې یو حدود یې دي، یا تحصیل لیول پره یا د ډیسټریکټ لیول پره حدود وي چې په دې حدود کې به دوی ته یعنې کارډ او د ویزې او د پاسپورټ د دې هېڅ ضرورت نشته دی. دوی اول خو ټول تنګول شروع کړل، بیا په هغه باندې ختم کړل. اوس داسې نه ده
چې دوی د بر وطن خلک دې خوا نه پرېږدي یا دې خوا ورغږ خو $1000 ځنې غواړي 1500 ډالر ځنې غواړي چې کله ډالر مخامخ وویني بیا ډالر ته خو دوی ایمان بیا ټینګ نه وي په هغه ورځ باندې بیا نه ګټونه ور یاد وي نه یې بل شی ور یاد وي چې کله پیسې مخکې کیدي د دوی د امبیسي بیا هر چاته به ویزا ورکوي د دینه بخیر هغه هر شی باندې کاروبارونه تاسې ختم دي پوښتنه کوم خبر تقریبا د 2.8 بلین ډالر کاروبار نه ما په خیال سره 0.8 میلیون ډالر ته کیسه راغلی وه دلته کاروبار چې کوم کېده یوازې په تورخم باندې په د نورو باندې نو دلته ډېر لوی کاروبار ختم شوی دی د دې د وجې خلک بهر هېوادونو ته پنجاب او سیند ته ځي او هلته په پنجاب او سیند کې هم دوی نه پرېږدي او دوی هلته هم وژنې هم کوي نو د خپل کلي وطن نه هم پسې وباسي او بیا یې هلته هم نه پرېږدي نو دا د لر او بر د دواړو دپاره یو لوی جنجال هم دی او یو لوی مشکلات هم دي عام ولسونه چې څوک په دې لارو ځي یوازې هغه ته اندازه لګېدلی شي چې دوی د څه سره مخ دي فضل نبي شینواری صاحب تاسې خپله پوښتنه مطرح کړئ مخکې له دې چې تاسې پوښتنه وکړئ زه به یو ټکی مشر منظور پوښتنه وکړم هغه دا ده چې دواړو اړخونو ته د ویزې او د پاسپورټ په نه شتون کې د آزاد تګ راتګ خبره د دې جرګې لخوا نه شوې همداسې ده زما پوښتنه کته او بالکل بالکل هغه څه شینواری صاحب تاسې خپل سوال وکړئ مهرباني ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ننګیال تاسو ته سلامونه مشر منظور پښتین ته لومړی خو د پښتین صاحب ته د لوی جرګې د بریالۍ ترسره کېدو مبارکي ورکوم هیله ده چې د خپل قوم او د افغانانو د پښتنو دپاره همداسې یو موټی واوسیږي او راتلونکي کې هم دغسې جرګې ډېرې زیاتې ترسره کړي پښتین صاحب زه دوه پوښتنې لرم اوله پوښتنه دا ده چې د پاکستان د حکومت یا د پاکستان د پوځ دغه تیر تاریخ ته په کتلو متاسفانه دوی په یوې ژمنې باندې هم عمل نه ده کړی که څه هم تاسو پرون پرېکړه لیک کې تقریبا 28 مادې ذکر کړې وې چې دغې غوښتنې مطرح وې دننه که چیرې یوه اساسي غوښتنه پکې دا وه چې په 60 ورځو کې دننه باید پاکستاني پوځیان یا پنجابي پوځیان له پښتونخوا څخه په مطلق ډول باندې ووځي که چیرې په 2 میاشتو کې احیانا پاکستاني پوځیان له دغو پښتونخوا څخه ونه وځي یا قبایلي سیمو څخه ستاسو غبرګون یا د پښتونخوا د مشرانو غبرګون به د پاکستان د حکومت یا د پاکستان د پوځ په مقابل کې څه وي او دویمه پوښتنه مې هغه لنډه دا ده چې تاسو همیشه په تیرو ویناو کې په یوې موضوع ته ډېره زیاته اشاره کوئ چې د پاکستان پوځ خپل جګړې یا خپل جنګونه د پښتونخوا په قانونو باندې کوي یا دغلته دوی په قانونو باندې ولکه ټینګه کړې د غیر قانوني کیندي خو په پرونۍ پرېکړه لیک کې پښتین صاحب یوازې د برقونو بیل ته یادونه شوې ده تر کوم ځای پورې چې ما ولوسته یا واورېده مستقیم د قانون مسلې ته اشاره هم ده شوې چې دغه قانون سره به تاسو څه چلند کوئ او د پاکستان حکومت نه غوښتنه څه ده چې د پاکستان د پوځ جګړه تنظیموي دغه د پښتونخوا قانونه مننه دا ملګري ته صرف یو ریکوست کوم چې تاسو کوشش کوئ چې یو سوال مختصر پوښتنه او کوشش کوئ چې صرف یو پوښتنه وکړي نو دوه درې ملګري ډېر زیات انتظار کوي مننه جی مشره او دغه چې که دوی نه ووتل نو ټولو په شریکه ټولو قبیلوي علاقایي مشرانو او ټولو ګوندونو په شریکه دا پریکړه کړې ده چې بیا به د دې خلاف مونږ یو لوی مهم چلوو د دې خلاف په مبارزه شروع کوو د هغې مبارزې طرز به څنګه وي څنګه مو په کوم طرز به شروع کیږي هغه لا 2 میاشتې پاتې دي په دې کې به نور هم یعنی ارویدل وکړو نور به هم په دې کې دننه هغه طرزونه چې پښتون وطن ته ګټې وي د هغې د خپلولو به نور هم یعنی کوشش وکړو چې سم یې کو او داسې یې کو چې پښتون وطن ته ګټه راسي نو داسې یو طرز به خامخا بیا موږ خپلوو چې د دغه پر خلاف مبارزه وشي کامران صدیقي صاحب تاسو خپل پوښتنه مطرح کړئ مننه ډېر زیاته ډاکټر صاحب ننګیال تاسو نه ستاسو په هوس نه ټول نور دوستان چې موږ سره دي نن با سپیشل سلامونه زموږ مشر منظور پښتون صاحب ته زه 2 سوال لرم اول سوال مې د ټروت اند ریکنسیلیشن په اړه دی زموږ
د څو کلونه چې ګورو د منظور صاحب ټولو جرګو کې د پی ټی ایم په ټولو جرګو کې او مرکو کې دا موضوع بار بار یاد شوې ده، بخصوص د 2022 کال په د بنو په جرګه کې. مګر هم په اوسنۍ پریکړه کې د دغه په اړه واضح دغه څه نشته ده. نو دا دومره لوی فرق د څه د وجې؟ دا یو سوال دی. بل سوال دا چې پی ټی ایم خو د پښتنو د حقوقو د پار راوتی دی، مګر هم ډېر یو اساسي موضوع چې هغه د پښتو ژبې لپاره د پښتنو لپاره کار کول دي او د دیو په هغه کریکولم کې د سټوډنټانو اډ کول دي. د دې په اړه موږ څه ونه لیدل چې دا ولې؟ مننه ډېر زیاته. پښتین صاحب تاسو د دوی پوښتنه نوٹ کړه، سوال مو نوٹ کړه، تاسو مایک اف او زما غږ اوس درځي؟ صحیح شو، مهرباني. یو د رختیاو کمیشن خبره ده. نو د رختیاو کمیشن غوښتنه شته پکې، خو دلته هغه الفاظ چې کوم دي یو ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن، یعنی رختیا معلومول او بیا مفاهمت کول. نو اوس د لفظ مفاهمت چې کوم دی هغه ډېر نه یادېږي ورسره. رختیا دی په نړیواله کچه ټیم جوړ شي او رختیا دی مونږ به هم پیش کو، دوی د پیش کی چې ټوله دنیا وویني چې چا څه کړي دي په دې خاوره. نو هغه اوس هم په دې کې موجوده ده. د دې نه علاوه د لادرکه خلکو سپیشل چې کوم ډېر ښه کار وشي یا هغې دپاره ډېر زر کې، یعنې مونږ ولیدل چې عمل هم زر کې کېدلی شي. د لادرکه خلکو د شهیدانو او د قبضه شویو ځمکو په هکله وي. نو هغې په هکله باندې مونږ دلته هم چې څومره تکړه وکیلان دي د پښتنو او داسې په بهر هېوادونو کې د دنیا او هغو ادارو ته چې هغه په داسې یعنې کنسرن دي د داسو شیانو سره، په هغو ټولو کې مو یعنې د پرونه راسه وکیلان او ملګري سیټ کول شروع کړي دي او تر ټولو زر به په هغې باندې عمل وشي. دا دی نو د ټروت کمیشن چې کومه دا دعوه ده دا اوس هم موجوده ده په هغې شان باندې. ننګیال دومره خبره څه کوله ده؟ د دوی دوه د پښتو ژبې د په نصاب هکله په اړه کړی او د وه. نصاب د ترتیب په اړه ګران روډ ډېر واضح پاک کې لیکل شوي دي عمراني معاهده، سوشل کنټریکټ چې څه ته وایي. نو سوشل کنټریکټ معنا دا ده چې موجوده سیټ اپ چې کوم دی هغه زه نه تسلیموم. زه که ستا سره یعنې که ته زما سره زه هم نو دا طرز به نه وي، نوی به بیا سره کېنو چې نوي لیکل سره وکړو. په هغه کې هم زه یعنې پښتون به یو خودمختار حیثیت، یعنی یو آزاد حیثیت چې په یو څو ټکو کې خو به د وفاق سره د مرکز د پاکستان د مرکزیت سره اټیچ وي، خو په 90% کیسو کې به هغه مکمل آزاد وي. او لہذا چې څنګه هم دغه عمراني معاهده یعنی د پښتون ټول په شریکه یا حاصله کی یا حاصله نه کېږي لپاره یو خواري شروع کی او دا په ولسونو کې یو لویه پوهه هم بیا راولي. نو په هغه کې ظاهره خبره ده چې پښتنو ځان ته یو حیثیت سیټ کېږي، نو هغه به خپله ژبه کې وي، بیا به بل په نور په څه کې کېدلی شي، نو هغه خو به د هر چا خپله وي. بیا ډېره مننه. ورپسې نوبت د بیریا صاحب دی. بیریا صاحب تاسې خپله پوښتنه وکړئ، مهرباني. مننه. زه د منظور پښتون صاحب څخه مننه کوم چې ډیرو پوښتنو ته وضاحت وړاندې کوي. ما ځینې پوښتنې درلودلې، هغه ته وضاحت وړاندې کوي، خو بیا هم ځینې پوښتنې دي چې باید وکړو. هغه لومړی دا ده چې دغه د افغانستان خاور چې موږ لر پښتونخوا ورته وایو، دا خو د افغانستان خاوره ده او انګریزانو په زور نیولې وه او حقوقي مشروعیت یې نه درلودی د پاکستان ملي حاکمیت پر دې خاوره باندې. دا چې اوس منظور پښتون دی په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی د پاکستان تر ملي حاکمیت لاندې دلته یو سټیټ د پښتنو رامنځته کوي چې هغه د پاکستان تر نیشنل سوورنټي لاندې وي. آیا دا په دې معنا نه ده چې دوی د افغانستان خاورې ته د پاکستان اشغال ته، د پاکستان استعمار ته د افغانستان پر خاوره باندې مشروعیت ورکوي؟ یوه خبره. بل په پاکستان کې مثلا د پی ټی ایم د ټي ټي پی ډله دلته فعالیت لري او منظور پښتون دی چې کومه ډله جوړوي یا پښتانه چې کومه ډله جوړوي، دا ډله به غیر مسلح ډله وي. آیا دوی کله چې دوی د پاکستان د ټي ټي پی سره جنګیږي، مثلا ټي ټي پی خو په خپله خوښه د سیمې څخه نه وځي، کله چې جنګیږي آیا دوی د پاکستان د دفاع په خاطر
د پاکستان د دشمنانو سره نه جنګیږي. دا یوه بله پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې پاکستان غوښتله چې د افغانستان ملت قومونو سره وویشي تر څو دا ملت ټوټه ټوټه کړي. کله چې د افغانستان پښتنو د دغه ملاتړ وکړي، د ټي ټي پي د پي ټي ایم ملاتړ وکړي په دغه جرګه کې په ډېر پراخ ډول، او په پاکستان کې د پښتنو د حقونو دایه راپورته کړله، آیا دا خو په افغانستان کې همغې دایې ته د پاکستان مشروعیت ورنکوي چې هغوی هم همدغې دایې ته د افغانستان نور قومونه تر ملي منافعو و خپل قومي منافعو ته ترجیح ورکړي او دا په افغانستان کې یو ډول ګډوډي رامنځته کړله؟ بل آیا دغه قومي لښکر مننه بریا صاحب، درې شوې نو دا کافي دي. نور بحث په بل وخت کې وکړو. مننه، نور ملګرو مې انتظار کوي. صحیح دا په کوم قومي لښکر د آئین په موجودیت کې او چوکاټ کې جوړول د پاکستان د ساتنې لپاره رضاکار قوت برابرول نه دي، ځکه چې تاسو خو ټولې چارې د آئین په چوکاټ کې کوئ. مننه. ملګرو نه مو یوه هیله ده مستقیما پوښتنې ته راشي. مهرباني مشره تاسو. یو دا چې دلته یعنی د ساورنیټي لاندې حق وختل یا حاکمیت وختل دا و پاکستان ته مشروعیت ورکول دي. زما ګران رور دا چې د لوی افغانستان برخې دلته دي پاغه اوس هم لا ټیک ته واک اختیار به د پنجابي وي. پنجابی نه دی په آباد، زه خپل په آباد یم، افغان په آباد یم د کودې خاورې. هیڅ داسې بلکې په دې کې دننه هم په بخښنه سره د خبرې خو په ټیک طرز نه راځي، خو بیا هم که دومره ووایم چې ټانک او ډي خان دوې ضلعې وې چې سرای کې بیلټ وې، خو پښتنو دومره زور ولګول چې نن یالته هم خپل اکثریت جوړ کړی دی او تر ترنول ټیکسلا پرای هم خپل اکثریت نور هم غځولی دی. نو دغه خبره د مشروعیت ده. نو دلته مونږ تش لاس خلک یو، ولسونه په جنګ کې دي، په بربادۍ او تباهیو کې روان دي، او دومره حق هم حاصلېدل چې دوی خپله ژبه ته واوړي، دوی خپل تاریخ و خپلو بچو ته ښودلی شي، دوی خپله خاوره باندې خپل وسایل ور خپل کي. دا په خپله باندې هم خپلواکي ته د دوی نزد کولو ته توان زیاتوي. باقي توان لرونه که څوک ټمبم لري ماته د راکي ولا که سیکنډ ورکم چې دا ظالمان به په یو سیکنډ کې درته په بل محکم، خو چې نشته دی توان، نو چې څومره دا کام راټولېدلی شي 6-7 کاله مخکې چې پی ټي ایم نه و، ډېر په بخښنه سره دلته د څوک د خبره بده وانخلي، خو حقیقت وي. همدغه پښتانه زموږ خپلوو دوی به په چیک پوسټونو باندې اکثریت دلته راتلل او د جاسوس جوړېدلو کوششونه به یې کول، او په چیک پوسټونو به یسر نه علاوه بل لفظ نه و. په دغه کام کې دننه د دې ظلم پر خلاف تشه خبره کول څه و تشه. دلته ځینې خلک دا خبره هم کوي چې دغه کام په عدم تشدد وړولو دوی کام خو ازادي اخیسته، ټوپک یې راخیسته او دوی ته به شکست ورکولو، خو دوی ورچک شول، دوی عدم تشدد ته واړول، نو ځکه دا غټ شی نه وشه. هیڅ نه و. زه دلته خپل دغه سیمې یم، د یسر نه علاوه موږ څه نه دي اورېدلي. دلته ولسونه تنګ وو، ولسونه ستړي وو، هیڅ لاره یې نه وه. نو هغه یوازې چې دا و چې دوی ته یعنی خو چې پی ټي ایم راغی هغه رجحانات کم شول، دا یسر یې په نو سر بدل کړل، بلکې سر ټکی ختم کړ، نو باندې بدل کړل. دا شی پی ټي ایم دلته د مفاهمت په مزاحمت بدل کړ. د دوی حمایت یې چې د دروغ و، د ظلم او جبر حمایت و، هغه یې په مخالفت بدل کو. نو په دې خاوره باندې ډیره لویه مبارزه پی ټي ایم کړې ده، او هسې یې نه ده کړې، د سرونو په بدل یې کړی دی، د زخمونو په بدل یې کړی ده، د بندیانو د قیدیانو د سختو تشددونو په بدل یې کړی ده. نو دا داسې نه ده شوې دا مبارزه چې نن دغه ځای ته راغلې ده، دا په ډیرو خواریو راغلې ده، او نن هم تر دې جرګې پره د تحریک د خپل ملي ارزښتونو د پوره کولو لپاره دا جرګه دا خبره بونیری صاحب ناست دی، ما لا تر اوسه پر میډیا کړې نه، خو اراده مې وا چې کوم یې چې کوم اول رابطه د سیاسي خلکو وشوله، هغه ویل تاسو جرګه اوس مه کوئ، ولې چې د پاکستان د فوج چې کوم جرنیل دی هغه سره کرخه په دې راکوښدلې ده، نو هغه چې یو ځل په څه شي سره کرخه راکېږدي نو هغه کار بیا نه کیږي، نو تاسو یې بدله کوئ. موږ ورته دا د پښتنو فیصله ده،
دا د خپله چې څه کولی شي هغه دې کوي. نو دا جرګه په انتظاماتو ډېره کمه وه. زه خپل په انتظاماتو باندې زه خپل په پرېکړو تر هر څه پر خپل 100% نه یم مطمئن. زه اوس هم وایي چې موږ ته ډېر کار په کار پاتې دی. موږ ته ډېر خو دا ده چې سټیپ دی، دا منمه چې یو سټیپ دی، دا منمه چې پرون په کوم پوزیشن و د هغې نه څو قدمونه مخکې تللي یو که نه. خو دا هم نه کېږي چې په یو ځل باندې ټوپ کو واشی وشي. نو دغه سفر غواړي. د دنیا ټول انقلابونه کېدای شي په کتابونو کې په یوه ورځ کې څوک سټډي کړي، خو یو هم په یوه ورځ کې راغلی نه دی. کالونه غواړي. دا کم سے کم 20 نه واخله 30 کاله پورې خو هر انقلاب غوښتي دي. څنګه کولی شو چې موږ د 6 کالو پی ټي ایم هغه د حساب لاندې راوله چې دا مشروعیت او پلانکی او پلانکی. په بخښنه سره که تر موږ مخکې لاړ شي، نو تر موږ مخکې له د پښتنو مشرانو که هغه هر ځای کې وو، هم د دغې شیانو مشروعیت کې ډېر لوی کردارونه ادا شوي دي. زه نامونه نه پې کوم، خو تر دې ازغن تار تېرولو پره د هر څه چې څومره اجازتونه وو یا دلته د دغې آیین په دستخطونو دا خو هم دلته شوي دي که نه. نو په دې کې د پی ټي ایم هغه شی نه راځي. یو کام چې هغه د ټولو له اړخه که هر اړخ یاد کړي، کلر یاد کړي، خبر یاد کړي، دواړو اړخه و غلامۍ ته عام پرېښودلی شوی و او 1.5 سل کاله هم تېر شوي دي. او هغه به پی ټي ایم ذهنیت به سنګړوي، هغه به په 2 ورځو کې هغه په بل مخار شی اړوي. 2 ورځې نه دي، دا سفر غواړي. 6 کاله اول او اوس موږ سفر کړی دی. موږ ډېر منظم شوي هم یو او موږ پر مخ روان هم یو. او د دې خاورو د وطن ښې ورځې لپاره بیا په مخ سفر هم لګیا دی. داسې نه ده چې زه کوم بیان دلته نن کوم، دا فاینل خبرې دي. دا جرګه بس وشوله، موږ په کور کې ناستلو، هر شی مو حل کړل، لا خو سفر روان دی. لا خو موږ خپل منو چې موږ ډېر لږ سفر کړی دی. لا خو موږ خپل منو چې موږ تر ډېره خواري پاتې ده. نو چې خواري پاتې ده، دغه معنا دا ده چې ډېره خواري پاتې ده، نو موږ ته ډېر کارونه هم پاتې دي. دلته یو بل وویل شول چې ټي ټي پي سره جنګ کول، دا ټولې پروپیګنډې دي. دا هغه خلک چې و پی ټي ایم ته په هر طرز باندې د الزاماتو جوړولو، هغه چې دا اعلان نه و شوی هم د پی ټي ایم خلاف و، د هغو دسیسې دي. پی ټي ایم د جنگ اعلان نه دی کړی او نه پښتون جرګې د جنگ اعلان کړی دی. پښتون جرګې دلته یو پریکړه کړې ده چې زمونږ کړې ده چې زمونږ په خاوره کې هر څوک ګوره دلته جواز څه جوړیږي. زما چې څوک کور ولي، زما چې څوک غرونه نسی، زما چې څوک یعنی وطن نسی، په کوم جواز یې رانه نسی؟ زما ټول وسایل یې په کوم جواز رانه نیولي دي؟ هغه وایي دلته دا ګروپ موجود دی، دلته هغه ګروپ موجود دی. نو پی ټي ایم سره د پاکستان فوج ټولو وسلوالو تنظیم ته او د پاکستان فوج ته دا چې تاسو پښتون جرګې دا چې تاسو ووځئ. اوس خبره ده چې آیا دا د پنجاب یا د پاکستان حمایت خو نه دی؟ خدای پاکه عجیبه خبره ده. یو څوک چې دلته په $1 بلیون یوازې د میرانشاه د یو میاشتې یعنی کاپر او ګولډ وړي باندې د خامار په شان کې پروت دی پې، یو څوک چې دلته د دغې وطن په سر باندې په بلیونونو ډالر چې $33 بلیونه یوازې د امریکې نه اخیستي دي، هغه اخلي او صرف یې په دې وجه اخلي چې دی دلته موجود دی، د پښتون وطن ټول وسایل خوري او په هغه باندې خپل ځان مړوي. د جواز هر شی هلته کولی چې دلته موجود دی او د دغې هر شي نه د ده غورځول، د دغې خاورې نه بسل، دا به یې د دسیسه وي. نو دی څنګه غواړي چې زه د دومره لوی کاروبار نه، د پښتون وطن د دومره لویې تباهۍ او بربادۍ نه ووځم او دا پاتې شي؟ البته دا ضرور وایم چې په دې خاوره باندې جنگ ته جوازونه جوړول، په دې خاوره باندې داسې سیټ اپ چې هغه د پښتنو نورو وژنو، د پښتنو په نورو وسایلو باندې قبضه کولو یا د پښتون وطن د کلیو علاقو د بیا د متاثر د خپلو کلو نه کډوال کولو جوازونه جوړوي. دغه د دې په خاطر باندې دغه ملت دا فیصله کړې ده، دا پریکړه کړې ده. نو په دې کې خو یو خو د جنگ اعلان دغه جرګې نه دی کړی. دومره خبره دا ده چې د فوج باسل څنګه دا کېدلی شي چې دا فوج باسل چې کوم دی دا د
پنجاب مفادات دي، د یعنی پاکستان مفادات دي. د فوج تر ټولو لوی مفاد دا دی چې هغه د پښتون په خاوره وجود ولري، د پښتون ټول وسایل دی هلته لوټلی شي چې دی په دې خاوره وجود ولري. دا جنگ هم اکثر دوی خپل جوړ کړی دی، د دې دپاره جوړ کړی. زه په یقین درته وایم بویا محمد خیله دلته کیدای شي د هغې سیمې کسان هم ناست وي، هغه په چیلنج د خبره ته کولی شي. دلته دی نشو راتللی، د دې کلي نه یو راکټ په فایر شو، دوم په فایر شو، ډایرکټ دی هغه غرونو ته لاړه، ټول غرونه یې ونیول او ټول وسایل یې خوري. نو اوس چې زه ورته وایم چې دې ځای نه ووځه، دا به د سیوي. دا خو دومره عجبه خبره ده چې بیخي حیرانوونکې ده چې په دې خاوره باندې د ده او د ده د بیا راننوتلو جوازونه دا هر شی که چیرې لرې کېږي نو د خاوره او ملت ته به چیرې ژوند میلاو شي، چیرې به خلک ژوند وکړي لږ، چیرې به خلک په خپلو وسایلو لږ څه روزګار پیدا کړي، د مسافرۍ نه به بچ شي، چیرې به کورونه جوړ کړي. ولا زمونږ خلک کورونه نشي جوړولی، هغه وایي که نن یې جوړ کړم سبا جنګ دی بیا ړنګېږي. نو تباه دی، برباد دی. لږ د دا قام او د ملت باندې رحم وشي، لږ د ده ته د ژوند موقع ورکول شي چې دی ژوند وکړي دلته. مننه. بله خبره وشوله، د درېیمه خبره ضروري ده او زه یې خامخا کوم چې د پی ټي ایم په حمایت باندې د بر وطن ویشل کېږي. زه مړ کېږم، زه ځورول کېږم، زما سره ظلم جبر روان دی. د انسانیت په خاطر د بر وطن ټولو قامونو ته، هغه که پښتون دی که غیر پښتون دی، هغو ټولو ته خواست کوم چې تاسو مو هم ملګرتیا وکړئ. زه د بر وطن هغه که پښتون دی که غیر پښتون دی ټولو ته د ورور په نظر ګورم، هغه ټول زمونږ یعنې د خپلې وینې په نظر ورته ګورم. یوه واقعه راته وښیه چې د بر وطن د غیر پښتون سره شوي وي او موږ د هغې دپاره غږ نه وي پورته کړی. یو داسې پېښه تر زلزلو پره چې په سیمې راځي، زړه مو درد ورسره کوي. که یې نور پوهېږو چې نه هغه زمونږ په یعنې زمونږ خبر تر هغو پورې رسي هم نه، داسې نه ده چې موږ صرف دته څه نام جوړوو، خو هغه خپل زړه درد چې خیر دی زمونږ نور وس نشته دی، دومره غوښتلی چې یو لیک وکړو نو هغه مو هر کله کړی دی. بیا یې کوو، بیا یې مشروط هم نه دی چې که دوی زمونږ حمایت کوي بیا موږ حمایت کوو. نه، دا به ټول عمر غیر مشروط وي، د انسانیت په خاطر همیشه به مشروط وي. موږ د ورور په نظر باندې، په برابر نظر باندې هغه ته ګورو. البته د څه وخت نه موږ دا وینو چې د هغه ځای نه زموږ ډېر زیات مخالفت کیږي او داسې دلیل هم موږ نه وینو چې یعنی هغه داسې واضح دلیل پیش کړي چې موږ ولې مخالفین یو، موږ ولې مخالفت کوو. یعنی زه دلته لګیا یم، زه وایم چې 80,000 یې وژلی یم، ماته د حساب راکړي نور مې د نه وژلي. په دې باندې خو یوازې د بر وطن نه، زه به درته وښایم چې د دنیا یو داسې قام نشته دی چې یو یا څومره فرد یې هم چې وي چې هغه په دې پوهېږي چې دا ظلم دی، هغو حمایت کړی دی. دومره پرې چې په پنجابیانو کې هغه خلک چې لږ څه د انسانیت شته پکې، هغه هم زمونږ په حمایت کې او د دغې ظلم جبر پر مخالفت کې خبره کوي. دا دومره پرې چې بلوچ یې هم کوي، دومره پرې چې سیندي کړې ده، تر اوسه پرې ګلګیت بلتستان او کشمیرای هغه هم کوي. نو د بر وطن یا پښتون چې کوم وي هغه ولې د په هغې باندې بندیز وي چې دې نشي کولی. زه بیا هم درته وایم چې د بر وطن څومره هم ځوانان مشان یا وګړي د پی ټي ایم حمایت کوي، هغه د دوی سره په هر ځای کې هم کلک ولاړ دي. هغه چې کله هم او د داسې هم نه دي ولاړ چې د ورور په صفت، هغه د یو وجود په صفت د هغو سره هم ولاړ دي. صرف دومره دا هم چې که زموږ سره یعنې دا اخلاقی حمایت په هغه باندې اعتراض وي، دا نه وایم، خو که په دې باندې دا وي هم چې دومره سخته وي چې که چا په لر وطن کې د ظلم جبر مخالفت وکړو نو بس موږ مات یو، بیا موږ بیخي تقسیموو. نو که تقسیم پرې راځي بالکل د یو کلیر اعلان وشي، زه به د دې ځای نه اعلان وکړم چې موږ سره د هیڅوک سپورټ نه کوي. که چیرې بر وطن په دې ماتیږي چې د لر وطن د ظلم جبر پر خلاف، د پښتنو سره د ظلم جبر پر خلاف دلته چا بلکې یعنی یو تش ټویټ کړی و یا یو پوسټ کړی و، هغه دومره ظلم دی. بیا هم وایم دا خبره د ورور په صفت، دا خبره یو داسې وګړي په صفت چې په زړه کې ډېره همدردي هم ده، ډېره مینه هم ده، او دا مینه د همدردي او کله به کمه نشي. دا به په داسې صورت کې چې 100% د هغه ځای نه مخالفت وي،
د دغې ځای نه به بیا هم مینه وي. ولې چې د افغانستان چې څومره هم قامونه دي هغو ټولو درد لیدلی دی، ظلم یې لیدلی دی، جبر یې لیدلی دی، وینې یې تویې شوي دي. نو موږ د مظلوم په حمایت کې همیشه ولاړ یو، هېڅ شرطونه پاکې نشته دی. رنګیزه نور تاسې خپل سوال وکړئ. ډیره زیاته مننه ټولو درنو مېلمنو ته په ځانګړي ډول مشر منظور پښتون ته سلامونه، نیکې هیلې. زه دوه پوښتنې لرم. له پوښتنې څخه د مخه یو ډېره لنډه خبره کول غواړم. هغه دا چې پوښتنې ته راسئ. رنګیزه نور سوال وکړئ مستقیم پوښتنه به مو وکړم، خو ما یوه لنډه خبر فقط دا کوله چې د دې جرګې د بریا مبارکي مې ویله د یوې افغانۍ مېرمنې په صفت باندې، ځکه دا جرګه د نور که هېڅ پرېکړه هم پکې نه وای شوې، یوازې د پښتنو دپاره د افغانانو دپاره چې پر ځان باندې هغه بایللی غرور، هغه بایللی اعتماد یې بېرته لاسته راوړ. هغه د انګلیسي په حساب که ووایو د روانشناسۍ له پلوه دا هیلینګ پروسس وه، ځکه دا پیړۍ کېږي چې پښتنو ته افغانانو ته داسې احساس ورکړل شوی دی چې دوی د څه شي وړ نه دي، دوی بد انسانان دي، دوی سختریزه دي، دوی غریبان دي، دوی له پښو غورځېدلي دي، دوی ډېر بد خلک دي، دوی تروریستان دي. خو هر هغه تور چې پر دوی باندې تپل شوی که درواغ هم دوه درې ځل تکرار شي هغه په رښتیا وبدلېږي. دا خو وړه خبره نه ده چې له پیړۍ راهیسې پر پښتنو باندې دا هغه لنډ د پښتو متل کې به یې راونغاړو وایي مړ هم زه پړ هم زه. کټ مټ د پښتنو سره دغسې خبره وه، دی مړ هم و، د خپل مرګ حساب یې ورکوه، ژوند یې نه درلود. نو دا ډېره زه په خپله په دې باور یم چې دا په تاریخ کې بېسارې جرګه وه چې پښتون بیرته په ځان اعتماد پیدا که په غره راوخود. کني په دې تېرو لسیزو کې پښتون افغان راټولېدل په دوه ډوله باندې وو، یو باید پردي جنګ لپاره راټول شوی یو بل یې وژلی وای، یا باید د خیر و خیرات لپاره د مرستې لپاره راټول شوی وای. دا په تاریخ کې په دې اخري پیړیو کې لومړی ځل دی چې افغانان یا پښتانه په ځانګړي ډول د پرته د دې نه چې شي سوال ته مو راشئ چې بیا ډېر خلک تمه دي بیا ټول تبصره کوي، که ټول ته تبصرې ته وخت ورکوو بیا 2 ورځو کې دا بحث نه خلاصېږي. تاسې به مستقیم سوال وکړئ مهرباني. ښه ډېره زیاته مننه کور ودان د ما وانډې نه. ما فقط خپله پوښتنه دا ده چې منظور پښتون څخه مې یوه پوښتنه دا ده چې مثلا د دې شهیدانو لکه د ملي شهید ګیلمن وزیر یا د نورو شهیدانو دپاره دوی کوم څه چې په نظر کې نیولي وي یا مخکې دا خبره کې د آیا له دوی کورنۍ سره دغه مرستې وشوې که نه. او بله پوښتنه مې دا وه چې دوی تل د مدنیاتو د تیلو ګازو او د نورو شیانو خبره کوله، دا عقیده د پښتنو دپاره، خو اوس په دې جرګې کې یوازې د برېښنا په اړه لنډه پوښتنه شوې ده چې هغه همداسې نیمګړې غوندې ښکاري. د دوی له نظره د مدنیاتو موضوع د پوځ د لوټ یوه مهمه برخه نه ده؟ ډېره زیاته مننه. لومړی پوښتنه د شهیدانو کورنۍ ته انصاف غوښتل د شهید ګیلمن په شمول باندې او هغه شهیدان چې د پي ټي ایم نور شوي دي او نور پښتانه، دا یو. او د وسایلو پوښتنه او دوه ظاهره خبره ده په دې اعلامیه کې هم هغه شی موجود دي، هغه د وسایلو په هکله هم موجود دي او د شهیدانو په هکله هم موجود دي. بیسیک د اوسني چې څومره شهیدان شوي دي هغې په هکله هم د ټولو بشریکه باندې و او د وسایلو په هکله باندې یو کمیټي جوړه ده، هغه ټولو علاقو ته ځي او چې کوم علاقو کې وسایل د پښتنو په غږ کې دي یعنې په فایده کې دي هغه پرېږدي، خو نور چې څومره دي هغې بندولو دپاره انتظام کړی دی. ننګیال روډ په ما باندې خو ډېر زیات ناوخت هم شو او دلته ډېر قدرمن خلک هم ناست دی. ظاهره خبره ده ما غوښتل چې وار وم خو داسې یو دوه کسان خبرې کوي. جنرال صاحب سعادت ته به پوښتنې وخت ورکړو او عصمت قانع صاحب ته بس بیا به نور بحث ټول کړو. جنرال صاحب سعادت تاسې مهرباني وکړئ. مننه، سلامونه او نیکې هیلې مشر پښتین ته او ټول دوستانو ته. زما پوښتنه دا ده مشره چې د پاکستان ریاست او د فوجیانو د خوا نه داسې کوم ډایرکټ یا انډایرکټ د بعضې ګوندونو د کسانو د خوا کوم تهدید او تریټ خو تاسو ته نه درغلی پي ټي ایم ته، البته ځکه چې زما یو کامنټ هم دی لنډ په امریکا کې په غرب کې خو ټوله نړۍ د پاکستان فوج پسې ډېره په قهر ده او ورسره وایي چې د روپۍ کومک هم ورته نه کوو، دی موږ سره دا 20 کالو کې دوکه کړې ده، ظلم یې کړی دی. نو دی خو ډېر تنها احساسېږي، یعنې داسې کوم خلک خو بیا به د ډرونونه نه یېروي چې ډرون به یې بمبارد به یې اپریشن به یې، هغه شی نشته دی. یعنې زه چې وینم هېڅ هم نه کېږي، هسې چټي پروپاګند دی. مننه. دا ډایرکټ خطر یا د په حواله سره هغه تفصیلات چې کوم دي هغه نشو وړاندې کولی، که څه هم ښه ټیک ټاک ثبوت هم لرو، واضح ثبوت دی را سره، خو هغه ثبوت دا دی هم چې
موږ نه غواړو چې هغه څرګند شي. خیر دی موږ د خطر سره مخ شوي او هر شي دې شوي وي، خو په هغه کې موږ د پښتنو هغه خیر نه وینو. نو لہذا او کسان مو هم نیولي وو، یو ځای نه تفصیلات هم ټول موجود وو او اوس هم. خو دا هم چې زموږ ملګري الحمدلله ځیرک دي. بله خبره دا ده چې تر دې لویه خوشقسمتي به څه وي چې د یو مظلوم ولس لپاره د دوی د ژوند حق غوښتل کېده، په هغه کې یعنې که موږ ته څه خطر پیښیږي دا به خوشقسمتي وي زموږ، او دا به تر دې لویه خوشقسمتي به بیا یعنې زموږ هېڅ نه وي تر دې. نو ویدي کار څه هم کېږي دا، خو موږ به خپله مبارزه بیا هم جاري ساتو. وروستۍ پوښتنه د عصمت قانع، ښاغلي عصمت قانع نه اخلو. بیا که تاسو وخت درلوده راسره نورې پوښتنې هم اخلو، که نه بیا تاسو اجازه درکوو. ښاغلی عصمت قانع. سلامونه منظور صاحب ته سلامونه او الله دې ولري. په ډېر لوی درایت، په ډېر لوی قوي منیجمنټ باندې دا جرګه وشوله. هغه څه چې تاسو ترلاسه کړو هغه د دې خلکو یووالی و، یونټي وه. دغه د سترګو د کسي په توګه وساتئ دا یونټي، دغه وحدت. او دومره خبره له لر وطن دې خواته دلته یو استخباراتي جګړه سوې د 2000 دوکانه تاسو ته خلاصوي دي چې 2000 خبرې به کوي. د خلکو په خبرو پسې مه ګرځئ. یو لوی بریا ترلاسه شوې ده، ډېر لوی مرام ترلاسه شوی دی، ډېر لوی مقصد ترلاسه شوی دی چې هغه دغه خلکو د پښتنو د افغانانو یونټي وه، او دغه یونټي د سترګو د کسي په توګه وساتئ. الله مو وساته، الله مو وساته، الله مو وساته. ښاغلی پښتین تاسو ننګیال صاحب زه د ډېره ننګیال صاحب مونږ انتظار کوو درته. زه فکر کوم پښتین صاحب سره وخت نشته، زه خو ستونزه نه لرم. زه یو دوه سوالونه مرهون صاحب داسې به وکړو، خی بیا مشاهد داور صاحب نوبت دی ما سره. مننه د ټولو ملګرو، مننه د مشر منظور پښتین صاحب که تاسو قام ته آخري پیغام لرئ ټول لر بر وطن ته، پښتون ملت ته، هغه ووایي. نو په دې کې به د ټولې پوښتنو اکثر پوښتنې تکراري دي یا وضاحت دی. یوازې دومره وایم چې ملګرو مونږ فاینل ځای ته نه یو رسېدلي چې تاسو ته ووایي چې دنې مونږ هر شی فاینل کړل او دا مو راورسول. زموږ مبارزه لګیا ده او دا ډېر یعنې معنا پړاوونه دي. په دې کې د هر پړاو خپل حدود او احتیاطونه هم لري. مونږ د پاوړۍ ته څه وایي نجیب؟ مونږ ورته پاوړۍ زینې وایو مهرباني زینې. هغې په یعنې داسې نه شو کولی چې د اول خپه او بیا دومه ډایرکټ په اخري کېدو. نو دا خو سټیپ بای سټیپ راځي. زموږ مبارزه جاري ده. ستاسو چې کوم خواهشات دي، ستاسو چې کوم یعنې ارمانونه دي د ملت په هکله، دا ټول زموږ هم ارمانونه دي. خو داسې زموږ سره څه نشته دی چې موږ ډایرکټ بټن ووهل او دا هر شی پوره شول. او موږ دلته امکانات څومره دي د هغې امکاناتو مطابق بلکې تر هغې هم زیات قربانۍ هم ورکوي او ورسره مخکې تګ هم کوي. نو لا مزل پاتې دی، لا مبارزه روانه ده، لا خبرې یعنې داسې نه دي چې آخري ځای کې دي، لا خو لګیا دي هر څه. مبارزه هم لګیا ده او تاسو یې وینئ چې لګیا ده. نو هر څه چې حاصلېږي دا به یو وخت غواړي. موږ په یو داسې منطقه او سیمو کې اوسو چې په هغه کې هر شی سموت نه دي، داسې ډایرکټ نه دي چې هر څه بس په اسانه باندې کېږي او هیڅ شی نشته دی. دلته موږ یعنې په دا ټول ځوانان، دا ټول خلک دا چې راځي د دغو ټولو د مبارزې سره سره د دوی امنیت هم په موږ باندې یعنې یو فرض جوړیږي. خو بیا هم دلته د مبارزې په خاطر د ملي ارمانونو چې د ټول وطن ارمانونه دي د هغو د پوره کولو په خاطر بیا هم دلته هر ډول قرباني د تحریک راړخه شوې ده او راتلونکي به هم خپل سفر دوی جاري ساتي. جرګې دي، جرګه اوس شوې ده، د دغې یعنې یو مرکزیت جوړ دی، بیا به هم فیصلې کوي، حالات به مخکې راځي او دوی به انشاءالله په مخ ځي. نو دغه یو خبره ده چې د ملت ټولو ارمانونو ته قدر دی. هغو ټول موږ هم ټول ملت هغه ارمان لري. خو البته داسې ویم چې ځینې خبرې په خوله اسانې وي خو پریکټیکل په عمل کې هغه دومره اسانې نه وي، هغه ډېر لوازمات غواړي. نو د دې په خاطر
مبارزه لګیا ده. هر کله هم چې کومه موقع پیدا کېدله هغه موقع یوه هم تر اوسه پورې تحریک له اړخه کم از کم نه ده میس شوې. هر موقع نه یې خپل ملت ته که نور څه نشول جوړولی د اولسونو د خپلې خاورې دپاره د مبارزې کولو یو سوچ او فکر ښه زیات کړی دی ورته. ډېره مننه کوم، خوشحاله اوسئ. ډیره مننه ستاسې له وخت نه. ما سره 200 پیغامونه را رسېدلي دي او 126 تنو مایک ریکویسټ کړی چې پوښتنې کول غواړي، خو خیر تاسو سره وخت کمی دی. بل وخت انشاءالله بیا بل وخت وباسو او تاسو ته ښه وخت. ننګیال صاحب په ټولو